سلامونه نیږي هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسېږئ. ولې ځینې مېرمنې تل ستړې وي؟ لاملونه او حل لارې یې دلته درته ښیو. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي درسره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. په ښځو کې د اصلي او عامې ستړیا لاملونه: ځینې مېرمنې سره له دې چې کافي خوب او استراحت کوي مګر تل ستړې وي، چې دا ډول ستړیا کېدای شي د سلامتیا لپاره د یوې ستونزې پیښېدل وي. په دې مطلب کې تاسو سره د مبهمو ستړیاو په اړه معلومات درکوو. که تاسې له دې ډلو مېرمنو څخه یې له موږ سره اوسئ ترڅو د دې ستونزې ریښې در وپېژنو. په مېرمنو کې دایمي ستړیا د هغوی د ژوند سبک او بدني فعالیتونو پورې تړاو لري. د مداومې ستړیا دلیل ممکن د اوسپنې، فولیک اسید یا ویټامین B12 کمښت او مزمنې ناروغۍ لکه د بډوډو ناروغي وي. دلته ځینې ستونزې چې په اړه یې باید پوه شئ راوړل شوي چې عبارت دي له: د کافین زیات مصرف: تل د قهوې او په ټولیز ډول کافین لرونکي څښاکونه مصرف د ستړیا د له منځه وړلو لامل نه ګرځي، ممکن په ډېرو مواردو کې برعکس وي او د ستړیا سبب. نو لازمه ده هغه مېرمنې چې له دې ډول څښاک څخه ګټه اخلي او تل ستړي وي غوره ده له کاکاو، چای او ځینو نورو کافین لرونکو درملو څخه ګټه واخلي. الرژي یا حساسیت لرونکي خواړه: د ځینو خوړو مصرف د ستړیا سبب ګرځي چې الرژي زېږونکي خواړه له دې ډلې دي. نښه یې دا ده چې د دې ډول خوړو څخه وروسته اسویلی ایستل دي. که تاسې تل د ستړیا احساس کوئ وړاندیز کوو چې د دې خوړو په لرې کولو سره مو ستړیا کمه شي. د تایرویډ غده د ستوني مخکې طرف ته شتون لري او هغه هورمونونه چې د بدن میتابولیزم کنټرولوي ترشح کوي. د دې هورمون له حده زیات ترشح کېدل د دې غدې ډېر فعالیت او کمه ترشح یې د دې غدې کم فعالیت ښیي. د کم فعالیت له امله خپګان، ټنبلي او کم خوځښتي، د سر او مخ پړسوب او د یخنۍ احساس، حتی په ګرمه هوا کې سست حرکات، قبضیت، ورو خبرې کول، د زړه کم ضربان، د حوصلېتوب ضعف او ستړیا احساس او خوب ته تمایل یادولی شو. کولی شئ ډاکټر ته په ورتګ او د سبو او میوې څخه په ګټه اخیستنې ستړیا له ځانه لرې کړئ. کمخوني یا وینې کموالی: د دایمي ستړیا له اصلي علتونو څخه د هیموګلوبین او وینې کمښت دی، ځکه هیموګلوبین دنده له سږو د بدن نورو برخو ته د اکسیجن رسول دي. که چیرې اکسیجن ونه رسیږي بدن د ستړیا احساس کوي. همدارنګه د وینې کمښت کولی شي د اوسپنې یا ویټامین کموالی، د وینې کموالی د داخلي خونریزي یا یوه مېرمن ناروغي لکه ارتریت روماتوید، سرطان یا د بډوډو ناسم فعالیت سبب شي. مګر تر ټولو عمده لامل یې په ښځو کې د میاشتنۍ ناروغي او له ولادت څخه وروسته شدیده خونریزي ده، چې لامل یې فیبروید تومورونه او رحمي پولیپونه دي. د وینې له ازموینې وروسته ښه ده چې د اوسپنې د تابلیت ترڅنګ اوسپنه لرونکي خواړه لکه کرم، سره غوښه هم مصرف کړي ترڅو کمخوني او ستړیا یې له منځه لاړه شي. د ادراري سیستم یا تشو متیازو میکروبونه: په ښځو کې د ستړیا یو لامل د اطراحي سیستم منتن دی. دا میکروبونه معمولا د څاڅکي ادرار یا سوزک په ډول ښکاري او یوازینۍ لاره یې د ادرارو ازموینه ده. د ادراري سیستم درمل معمولا انټي بیوټیک دي. د دې میکروبونو درملنې سره ستړیا هم له منځه ځي. نفس تنګي د دایمي ستړیا یو لامل دی. نفس تنګي یو له هغو عواملو دی چې د خوب د اختلال سبب ګرځي او د دې لامل کیږي چې تاسې څو ځلې له خوبه راویښ شئ او له خوبه وروسته ستړي وئ ځکه د شپې په جریان کې مو منظم خوب نه درلود. سګریټ څښل او چاغوالی یو له هغو مواردو دی چې د نفس تنګۍ لامل کیږي او شپني خوب لپاره د اختلال سبب ګرځي. نو غوره ده دا کسان خپل وزن کم او سګریټ پرېږدي. همدارنګه د داسې یو مشکل سره تر مخامخ کېدو سره سم باید ډاکټر ته مراجعه وشي ځکه نه پاملرنه یې د زړه د حملې سبب ګرځي. د زړه ناروغۍ: ځینې وختونه د سپکو فعالیتونو لکه جارو کول د ستړیا احساس د زړه ناروغۍ له امله وي. که درک مو کړل چې د سپکو کارونو ترسره کولو وروسته ستړي کیږئ، اړینه ده د زړه ناروغي اړوند ډاکټر ته ځان ورسوئ ترڅو د درملو په تجویز سره ستونزه حل شي او دا د زړه د ناروغۍ په لرې کېدو سره دویم ځل انرژي ترلاسه کولی شئ. مطلب په اړه مو خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ، ویډیو در سره لایک او له نور دوستانو سره شیر کړئ.